بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید لرم زمارونو خویندو چې ټول به ښه یئ، د صحت په جامه کې به یئ. نن درته د الله پاک صفاتي نوم الحسیب جل جلاله د دې معنا او خواص ښایم چې زموږ دپاره پکې ډېرې فایدې او برکتونه دي. نو دا ویډیو به تر اخره پورې ضرور ګورئ او د نورو دوستانو سره به هم د ثواب په نیت باندې ضرور شریکه کوئ. زمارونو خویندو، الحسیب جل جلاله دا د الله پاک صفاتي نوم دی. معنی دا ښه حساب اخیستونکی. اوس د دې څو خاصیتونه دي دغه درته ویمه. نمبر 1 خاصیت دا دی زمارونو خویندو چې څوک هم د غل نه، د ګاونډي نه، د حاسد نه یا د دشمن نه او یا د نظر بد نه د دې نه یریږي، نو هغه دې تر یوې هفتې پورې روزانه د سحر د نور د راختو نه مخکې او ماښام د نور د ډوبېدو نه مخکې او یا پیرې دا وایي حسبی الله الحسیب، حسبی الله الحسیب دا دی وایي. نو انشاء الله د دغه هفتې د تېرېدو نه مخکې به ولا الله پاک امن ورکړي او ټول کارونه به یې صحیح شي. خو د لوستلو شروع دې د زیارت د ورځې نه کوي. نمبر 2 خاصیت دا دی زمارونو خویندو چې څوک هم روزانه حسبی الله الحسیب دا وایي، نو انشاء الله د هر آفت نه به دی محفوظه وي. نمبر 3 خاصیت دا دی چې څوک هم د الحسیب او یا پیرې ولولي، نو د دشمنانو د شر نه به محفوظه وي. نمبر 4 خاصیت دا دی چې چا د څه قسمه هم څه مشکل پیښ شي، نو هغه دې تر یوې هفتې پورې روزانه سحر او ماښام 145 پیرې د الحسیب ولولي. انشاء الله هغه مشکل چې دی هغه به آسان شي. نمبر 5 خاصیت دا دی زمارونو خویندو که د چا هم په حساب کې د زیاتۍ یروي یا په خاندان کې د یو کس سره څه په معامله کې یروي، نو هغه دې 2 ورځو پورې روزانه سحر د نور د راختو نه مخکې او ماښام د نور د ډوبېدو نه مخکې 20 پیرې د الحسیب وایي، نو ډېر فایدهمند دی ورله. نو دا دوستانو د الحسیب جل جلاله چې د الله پاک صفاتي نوم دی، د دې معنا او خواص امید دی چې تاسو به پې پوه شوي. موږ به خپل دعاګانو کې ضرور یاد ساتئ. تر د بلې ویډیو پورې راکړئ اجازت. جزاک الله.